أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين خو رحمت د خپل قدراتو دی وجنه د باطنی ګناو دی وجنه هغه رحمت موږ ته زحمت دی دا تکلیفي عبادت دا لکه هغه تالنده خو بې تکلیفي عباداتونه جنت نشي پیدا کېدی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی چې جنت پیدا کړ بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږه چې ته وګوره جنتونه ما خپلو دوستانو ته څنګه ځایونه تیار کړي دي جبرائیل علیه السلام چې د جنتو نظاره وکړه بیا ربي کریم ته ویې د ما د تا په ذات قسم وي چې داسې ځای دې جوړ ده چې څوک یې نوم واوري پاتې به نشي ټول به ځي جنت ته څه معنا چې دا نفس د جنت صفت واوري ایمان نیک اعمال کوشش د ګناهو نه ځان ساتن به کوي ولې چې هغه نعمت بیا رانه د لاس نه وځي که ایمان رانه وړم نیک عمل ونه کړم یا ګناه یې وکړم چې نفس نوم یې واوري هغه به ټول ځي جنت ته بیا خدای پاک د دغه جنت نه چار پیر تکلیفونه د عباداتو راتاو کړه چې په لمانځه کې په انسان څومره تکلیف ده په روژه کې په جهاد کې په زکات کې په حج کې په علم کې په صدقو کې په ذکرو کې د هر عبادت یو تکلیف لري په نفس باندې دا یې تر جنت راتاو کړه ویلې ورشه اوس یې وګوره بیا چې جبرائیل علیه السلام لاړ لکه یو ځای ته چې ځې پاټکونه ډېرې دا اوس موږ تاسې ځو په ارالیار کې چې 3 او 4 پاټک دی بیا ته په عذاب شي خلک نو چې دا یې ولده بیرته ربي کریم ته ویې چې زه د ما د پیدا په ذات قسم په دغه وډار شوم چې یو څوک هم چېرته لا نه شي دا تکلیفو ته به څوک اړه کېږي بیا الله تعالی چې جهنم هغه سختې سزاګانې د کفارو د مجرمینو دپاره تیارې کړې هغه ورته ویل چې ورشه به خپلو دښمنانو ته باغیانو ته څنګه سزاوي ځایونه مقرر کړي دي چې لاړ جهنم یې چې وکوت نو بیرته الله تعالی ته ویې د ما د تا په ذات قسم چې د جهنم څوک نوم واوري بیا به په ټول عمر ګناه ونه کړي چې نفس نوم یې واوري نبي علیه السلام یې د جهنم اور د دنیا د اور نه نه شپېته وارې زیات ګرم ده دا یې اویایمه حصه ده بیا الله تعالی د دغه جهنم نه نفسي خواهشات راتاو کړه لکه دا خلک په سروزو خوند اخلي په شرابو خوند اخلي په قتل د مسلمان خوند اخلي په غلا کوله خوند اخلي په سود کوله خوند اخلي په هره ګناه خوندونه اخلي دا یې ترتاو کړه د جهنم نه ولې اوس ورشه بیا چې وکته بیا الله تعالی ته د ما د تا په عزت قسم مې په دغه وډار شوم چې هېڅوک هم پاتې نه شي ټول ولاړ شي جهنم ته دا لکه پاټکونه دي د دې دنیا ژوند روان ده چې څوک نیک عمل دا تکلیف به تیرې دا به تیرې دا به تیرې دا به تیرې دا به تیرې نور ذاتي جنت ته چې څنګه مړ شو قبر دستي باغچه د جنت ورته جوړېږي او دا بلې پردي د خواهشاتو دي یو خواته بیا جهنم ده چې دغه ګناه دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه هلته پاتې یو مرګ ده په منځ کې چې څنګه مړ شو دستي کنده د جهنم ورته جوړېږي قبر کې عذابونه ورته شروع کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام وویلې حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت په تکلیفو کې پټ ده جهنم په خواهشاتو کې پټ ده که څوک په دا لږ خواهشاتو غلط شو د دنیا خواهشات ټول داسې دي تعبیر آسانه لکه شیطان غلطول د شپې خوب سړی ویني مخایه جما وکي انزال وشي خوان د خوب د چراویک شي دا سړی خوشحاله که خفه د غسل غم ده د ساړه د په عذاب ده ځای به نه پیدا کېږي کله به د شرم په ځای کې وي شرمیږي به مختلفې پریشانۍ ورسره تړلې دي دا د ټولې دنیا خوندونه داسې دي وایي لکه هغه د شیطان غلطول غلط یې کو خو چې څنګه یې سترګې د حق لوڅې شوې چې قبر ته لاړ هلته نو بیا حق ویني عذابونه یې چې ولیده دا چې ټول عمر زندګي باندې پښیمانه ده او که چا عقل درلود دا لږ تکلیفونه یې تیر کړه خیر ده دا 5 منټه چې دلته د باندې په دا ګرمي کې زه انتظار وکړم بیا څوک را روان دی $1000 راکوي دا 5 منټه تکلیف بیا انسان په خوشحالي تیروي که په تکلیف
بیا خو خوشحالي د الله تعالی نعمتونه خو زر ډالره نه کروړونه نه چې ټوله دنیا واخلې د ټولې دنیا په مقابل کې یو جنت چې وروسته د ښځو مثال را روان دی بیا به کیسې ذکر کوو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مخکې درې ډلې خاص کامل مسلمانان خالص کافران او منافقین ذکر شو اوس ټول انسانانو ته ګډ خطاب الله تعالی کوي خاص مسلمان ته چې خبره کوي الله تعالی یا ایها الذین آمنو د شرافت نوم ورته ذکر کوي ای مؤمنینو او چې عام انسانانو ته خبره کوي یا ایها الناس په خلکو کې خو کافر هم مسلمان هم ګډ بیا په ناسو سره تعبیر کوي رب کریم په دې آیات مبارکه کې د انسان د پاره چې الله تعالی دا څومره نظام چلی د خپل انعاماتو ذکر کوي او د چې د کوم مقصد لپاره پیدایښت شوی د دې ذکر کوي دا کله په مختلفو مستقلو آیاتو کې ذکر دي مستقل زندگی د انسان د چی شي د پاره دا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دا د دنیا نعمتونه چې د موږ د پاره دي سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض خو دلته په دغه آیات کې دواړه ذکر کړي یو ځای اے انسان د عبادت کو د رب خپل مقصد ورته ذکر کو اول د خپل رب پالون کی پیدا کون کی عبادت کوا اغه رب الذي خلقكم اغه رب چې تاسو پیدا کړی اول چې عقل انسان ولري دغه احسان د رب ته وګوري چې د نیستی نه هستی کړم نو پیدا کړم بیا والذین من قبلکم اغه خلقین پیدا دي چې تاسو د مخکې د دایمو نسل چې تر آدم علی السلام رسیدلای دا پلار نیکو غور نیکو دا ټول چا پیدا دي الله تعالی پیدا دي اوس نو چې د تا پالون کې د روزیم در کې رب ټکی کې اشاره شو او پیدا یې د تا پلارو نیکم د پیدا دي چې دومره احسانات په تا کړی دي دغه احسانات خو شکر ادا کړه شکر اول ذکر کو اعبدو د الله عبادت کوه د الله معرفت کوه ولې خو په تا ډېر احسانات کړي دي په چا چې احسان وشي د احسان شکرانه عقلانه واجب ده چې عقل څوک ولري دغه به شکرانه ادا کوي لکه وروسته را روان ده چې آدم علیه السلام ملائکه ته صرف تعلیم د نومو وکوم د شکرانه د پر الله تعالی ورته سجده ورته وکړي استاد چې یو حرف دروخو ته به د دغه نعمت شکر ادا کوي ولې کدی نه کو ادا په ولم یشکر الناس لم یشکر الله چې د انسان شکر نه کې ادا دی الله شکر نشي ادا کولای نو عبادت وکړي د تاسو د پالون کې چې دا تاسو پیدا کړی د تاسو مور پلار پیدا کړی دي او بیا ورسته امیدم ورکړي په پایدایم پوي کوي د الله عبادت د خپل رب او خالق عبادت وکړي اشاره ده چې بل څوک د عبادت لایق نه ده ولې لایق د عبادت خالق د خالق دای ده تاسو پیدا دي تاسو مور پلار هم ته پیدا دي بل خالق نشته او ګټه لعلکم تتقون د دې لپاره ایمان راوړئ د الله عبادت وکړئ چې ځان بچ کړئ د جهنم نه خو لعل چې د بنده په کلام کې ذکر شي د امید لپاره وي چې یو سړی د یو شي د ګټې نه خبر شي امید د ګټې پیدا شي بیا هم تکلیف تیری که نه تیری د الله تعالی په خبرو کې چې کومه وعده د جنت ته د مسلمانو د نیک عملو انسانانو لپاره شک شته دا خبره یقیني ده که امیدي ده یقیني ده خو مفسرین وی تعبیر خو په لعله شوی د امید دا خبره یقیني خو انسان ته تنبیه ورکوي چې د دومره ډیر خیر نه سړی خبر شي چې نفس امید د خیر پیدا شي هغه کار کې نه پرېږدي تا ته خو خبره یقیني ده د الله او د رسول په خبرو کې خو شک نشته بیا ولې نو سستیا کوي وکي عبادت دی رب چې د تاسو خالق د مور پلار د تاسو خالق ده د دې لپاره وکي چې ځان بچ کړئ د اور لعلکم تتقون بیا نور نعمتونه ذکر کړي الذي اغرب عبادته کوي جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې د تاسو لپاره ځکه فرش
دا مځکه نه داسې سخته کړې د خدای پاک لکه تیږه چې کور نه پکې جوړېږي، زمینداري نه پکې کېږي، باغ نه پکې جوړېږي، فصل نه شین کېږي، او نه یې داسې پسته پیدا کړې لکه اوبو چې په سر یې تګ نه شي کړی، کېناستی نه شي کړی. د انسان د ګټې شی ده، فراش ده. او وسماء بناء او ګرځولی د دې تاسو دپاره اسمان چت، وانزل من السماء ماء او نازل کړي د خدای پاک له طرفه د اسمان نه اوبو، باران، دا د رزق بندوبست ده. فاخرج به من الثمرات، بیا الله را ایستلی دي په دغه بارانه باندې د میوو نه رزقا، رزق لکم د تاسو دپاره. اوس نو چې ته یم پیدا یې او مځکه هم درته پیدا ده، اسمان هم درته پیدا ده، د رزق بندوبست هم درته کوي، نو بدبخته داسې خو مه کېږه چې د بل خدای په قول باندې خدایي کوې، لکه بوتانو ته سجدې کوې یا لمرو سپوږمۍ ته سجدې کوې یا غویانو ته سجدې کوې، داسې خو مه کوه. فلا تجعلوا لله اندادا، مه ګرځوئ خدای پاک لره شریکان، سیالان. وانتم تعلمون، حال ده چې ښه پوهېږئ، دا یې داسې ویلې، ښه پوهېږئ چې بل رب نشته. ولې ښه پوهېږئ؟ مخکې موږ ویلې معبود د عبادت لایق هغه ذات چې خالق وي. تاسې په دغه نه پوهېږئ چې خالق یو الله ده، ځکه خدای پکې ولئن سألتهم من خلقکم لیقولون الله، که دوی نه پوښتنه وکړي دا تاسې چا پیدا یې، دی به هم درته وایي چې موږ الله پیدا یې. که پوښتنه تر وکړي چې اسمان چا پیدا ده، دا کافر به هم یې چې الله پیدا ده. ښه چې اسمان هم الله پیدا ده، مځکه هم الله پیدا ده، ته هم الله پیدا یې، ښه پوهېږې په دغه خبره باندې. خو دغه خالق لایق د عبادت بل ذات خو بیا نشته، ولې بیا بل څوک شریک ورسره نیسي؟ تر دغه ځایه پورې دلایل د وحدانیت د رب و، د خدای پاک په وحدانیت دلایل چې واحد لا شریک د خالق دی، د رازق دی، د مالک دی، د مربي د موږ دی، د ټول احسانات د ده را باندې. اوس د رسالت د حقانیت دلایل ذکر کوي چې دغه پیغمبر چې تاسو ته د ایمان دعوت درکوي، د نیکو اعمالو دعوت درکوي، دا هم حق ده، دا جادوګر نه ده، دا دجال نه ده، دروغجن نه ده. ولې خو ده ته وګورئ، معجزې ته یې وګورئ. د قرآن عظیم شان درته بیانوي او داسې څوک یې درته بیانوي. 40 کاله په تاسې کې د ده ژوند کړی، یو حرف تعلیم هم نه ده کړی، تاسې په خبر یې نه سکول ته تللی نه مدرسې ته تللی، یو حرف تعلیم هم نه ده کړی. او بیا درته بیانوي داسې کلام چې ټوله دنیا راجمع شي د دغه قرآن عظیم شان د مقابلې دپاره یو کنکای صورت جوړ کې نشي جوړولی. اوس نو چې ټوله دنیا عرب و عجم ټول سره یو ځای شي، دا خو څه کوي چې هغه تاسې خدایان بولئ چې هغه هم در سره یو ځای شي، بیا هم یو کنکای صورت نشي جوړولی. خو معلومیږي چې دا د بنده کلام نه ده، دا د الله کلام درته بیانوي. او د الله کلام څوک بیانوي؟ رسول یې بیانوي، خو د حق رسول ده. وإن كنتم في ريب، که یې تاسې شکمن مما نزلنا، د هغه قرآن نه چې لږ لږ موږ نازل کړی علی عبدنا په بنده خپل باندې. خدای په قرآن عظیم شان په پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې لږ لږ نازل کړی د ضرورت په انداز باندې. که په دغه کې شکمن یې چې دا به د الله کلام نه وي، د العیاذ بالله رسول الله به د ځانو جوړ کړي، نو خو فاتو بصورت من مثله، تاسې هم راتګ وکړه په یو صورت من مثله. هي ضمیر یا ما نزلنا ته راجع ده، د مثل د ما نزلنا نه چا ما نازل کړی د قرآن په مثل تاسې هم راوړي. او یا ضمیر راجع ده عبد ته علی عبدنا، داسې بنده چې 40 کاله نبی الامي ده، یو حرف تعلیم یې نه ده کړی، خو دغسې په تاسې کې خو هم یو صورت جوړ کړي. امي خو څه کوي چې د دنیا پروفیسران جمع شي نشي جوړولی. وادعوا شهداءکم، او درته راوغواړئ د کومک دپاره شهدا خپل. شهدا نه مراد بوتان معبودان دي. ولې شهداو تعبیر وکړو؟ ځکه دوی عقیده دا وه چې دا به په قیامت کې د موږ په ایمان شاهدي ورکوي. لوی خدای منو، العیاذ بالله مشرک خو دا منه، خدای پاک هم مني، خو ورسره نور شریکان هم مني. دا شریکان چې تاسې شاهدان د قیامت بولئ، دغه هم دروغ غواړئ. من دون الله، من دون اولیاء الله، د خدای د دوستانو نه بغیر چې هغه درته بیانوي، خو د الله کلام درته بیانوي، د دغه نه بغیر. یا من دون الله دا منه معبود
الله معبود بولئ نور هم معبود ولري د الله نه سوا دا نور چې څومره معبودان دي دغه ټول دروغ غواړئ ان کنتم صادقین که یې رښتونې په دې خبره کې چې دا قرآن د الله کلام نه ده دا بنده د ځانه جوړ کړی فإن لم تفعلوا که چیرې دا کار تر اوسه په تېره زمانه کې تاسې نه یې کړی سورت بقره خو په مدینه منوره کې نازل شو 15-16 کاله مخکې قرآن څه حصې نازلې وې د هغه وخت نه که تاسې دا مقابله نه یې کړې او د آینده دپاره م ولن تفعلو هرګز به یې وم نه کوي نو مو مخکې کړې په دا دومره کلو کې نو یې په ټوله زندګي کړی شئ نو بیا خو د خدای نه وډار شئ جهنم ته خو ځان مه برابروئ فتقوا النار التي بیا خو له ځان وساتئ د هغه اور نه وقودها الناس چې خاشاک دي د انسانان دي والحجارة تیږي دي خدای مو دې وساتي د جهنم اور د انسانانو په غوښو وجود باندې بلیږي په تیږو باندې بلیږي د تیږو نه مراد یا هغه بوتان دي چې دوی د تیږو نه جوړ کړي یا مطلقه تیږې دی په دنیا کې اور د تیږې د سنگ زغال اور ډیر سخت ده او که د لرګیو اور هغه اور به داسې لرګیو نه بلیږي هغه به په تیږو باندې او په انسانانو بلیږي د هغه نه ځان وساتئ اعدت للکافرین چې تیار شوی ده علی سبیل دوام د کافرانو دپاره علی سبیل دوام ټکه مې ویلې چې څوک اعتراض ونه کړي چې قرآن خو دا وایي چې دا د کافر دپاره تیار ده نو خو دا منه ګناهګار مسلمان خو نو بیا جهنم ته نه ځي دا خو د کافر دپاره تیار ده نه د کافر دپاره دائمي محبس ده مسلمان که ورځي هغه به لږ د خپل جرم په انداز باندې ورځي دائمي نه ده یا اصل تیار شوی د کافر دپاره ده مسلمان به جهنم ته هلته ځي چې په عمل کې مشابه شي د کافر سره عقیده خو د اسلام ده خو په عمل کې لمونځ چې نه کوي چې روژه نه نیسي یا زکات نه ورکوي یا حج نه کوي یا غلا کوي یا زنا کوي یا بله ګناه کوي دا ګناه د چا کار ده د کافر نو مشابه شو په عمل کې د کافر سره نو هغه هم د مشابهت وجه نه نو څه خدای هم ورځي خو دائمي نه ده ځکه عقیده یې سمه ده یو طرف ته د کافرانو حال او سزا ذکر شوه دستی خدای پاک د خپلو دوستانو دپاره بشارت ذکر کوي چې خوف و رجا دواړه یي د عذاب خبره چې انسان واوري کله ناامیدي پیدا کیږي چې زیری واوري بیرته امید پیدا شي وبشر الذین زیری ورکا هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک کارونه یې کړي دي د چی شي زیری ورکا ان لهم جنات چې بېشکه د دې دپاره جنتونه دي تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلو او ونه د دغه جنتو الانهار ویالې خو دلته بیا یو مهمه خبر ده زیری ورکوي هغه خلکو ته چې ایمان راوړی خو دومې چې وسره ویلې وعملو صالحات چې نیک عمل هم کړی وي د جنت زیری دغو خلکو ته ورکه خو عمل صالح چاته وی حضرت عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنہ وی عمل صالح هغه ته وی چې ریا نه وي خاص د خدای د رضا لپاره حضرت معاذ رضی الله عنه بیا وی عمل صالح هغه ته چې دا عمل به د زده هم وي علم به وي پکې نیت به وي پکې په دغه تکلیف د عبادت باندې به صبر وي او اخلاص به هغه بیا څلور شیان عمل صالح هلته ده چې ام به زده کوې بې زده کړې نیک عمل نشي کړی ځکه علم خدای پاک فرض کړی د فرض علم فرض ده د واجب علم واجب ده د سنت سنت ده د مستحب مستحب ده علم به وي نیت به هم صفاوي په تکلیف صبر به هم کې او عمل به هم خاص خدای د رضا دپاره بیا عمل صالح نو د داسې ایمان او عمل صالح د خلکو دپاره زیری ورکړ د چی شي د جنت ویالې بهیږي بیا رب کریم وی کل ما رزقوا منها هر کله چې ورکړی شي د جنتیانو ته رزق د دغه جنت رزقونه من ثمرة د میوونه رزقا ته رزق رزقوا منها چې ورکړی شي دیت د جنت نه من ثمرة یعنی د میوه د جنت نه رزقا ته رزق قالو دغه مسلمانان وی هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه څه ده چې موږ ته رزق راکړی شوی مخکې واتو به متشابهه او راتګ به کېږي دی ته په میوو متشابه یو د بل سره دې څه معنا ده چې دوی ته رزق ورکړی کېږي دوی به وایي چې دا خو موږ ته مخکې راکړی شوی و وایي د دې یا معنا دا ده
په دنیا کې سیبان، کیلې، انګور، مالټې چې دا څومره میوې دي د دغو په مثل میوې به هلته په جنت کې وي، په دغو نومو باندې. د څه دپاره؟ وایي معلوف شی چې یو شي د خوند کتلی نو د وارې بیا شوق ښه پیدا کېږي، چې نه یې د لیدلی ټول عمر هغه به ډېر قیمتي شی وي خو زړه شوق نه پیدا کېږي. الله د جنت د میوو نمونې په دنیا کې پیدا کړي چې بیا په جنت کې په شوق باندې وخوري. نو دی به چې دا سیبان خو ما په دنیا کې هم خوړلي، دا انګور خو ما په دنیا کې هم خوړلي، دا کیلې او مالټې خو ما په دنیا کې هم خوړلي. ملایکې ورته خوند خو خوړلي خو دې خو ته اوس دغه خوند وګوره چې هغه میوه وخورې لکه په دنیا کې چې بیخي خوړلی نه. ځکه د دنیا میوې اکثره داسې دي په ټوکه هم نه خوړل کېږي، په مابین کې مغز یا هغه هم نه خوړل کېږي. ښایسته دومره ام واخله، په ډېرو روپیو واخله، څومره پکې خوړل کېږي، پالتو یې څومره ده، او رستېږي هم، چنجن کېږي هم، خرابېږي هم. د جنت میوه لکه انځر ټوله خوړل کېږي، پزله ځای نشته پکې، په ټوکه یې زړه د اچولو ځای نشته پکې. خو فرق ډېر ده، بیره په دنیا کې هم بیره ده. د جنت بیره به وایي دومره یې لکه د غټ منګی ګړی، دا برګ هندوانې نه دي چې دا لیکې لیکې وي، داسې به 80 رنګه لري، د هرې لیکې به ځان ته خوند وي. نو یا به دوی وایي موږ خو دا په دنیا کې هم خوړلي، ملایکې ورته ته اوس وګوره. او یا دا منه په جنت کې یو وارې انګور ورته راوړي، چې بیا انګور ورته راوړي، دی چې انګور خو ما مخکې مو خوړه، دی ورته ته اوس وخوره. دا دویم وار انګورو خوند به ته راولو بیا دومره زیات وي لکه اول چې بیخي دغسې انګور ته خوړلی نه وي. هر وارې چې راوړي نوي نوي خوندونه به وي. یا درېیمه معنه و اوتو به متشابهه، دغه مسلمانانو ته نعمتونه د جنت ورکول کېږي متشابه د نیکو اعمالو د دنیا د سره. په دنیا کې چې دا کوم څوک په زړه کې هم لږ سخي وي، په لاس کې آزاد وي، دا ممسکین بخیلین خو چې کروڑپتیان ارپتیان شي، په ځان هم نه خوري، په اولاد هم نه خوري، په بل خو خود نه خوري. خو چې ډېر په لاس کې آزاد وي، هغه مالدار سړی په یو قسم خوراک اکتفا کوي. خو چې څومره دنیا وسایل ډېر شو، دغومره اسباب ډېرېږي. دغه چې جوړه شوې ده خوښه خو نه ده جوړه شوې، زه ورته یې جوړوی شو. دا بنګلې چې جوړې کړي دي خو په روپیو جوړې شوي دي. ښه موټر، ښه بنګله، ښه واده، ښه میوه، ښه خوراک ټول په روپیو دي، چې څومره د چا روپۍ ډېرې ښه خوندونه هغه اخلي. جنت هم عین دغه نقشه ده چې څومره د نیک عمل ډېر وي، هلته به د نعمتونو دغومره ډېر وي. ما درته پرون سبق کې غالبا ویلې، که اوس ما اول سبق کې ویلې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ابراهیم علیه السلام د جنت ځکه میدان ده او ډېره خوږه مځکه ده، نیالګي سبحان الله الحمدلله الله اکبر چې یو وارې سبحان الله دي ویلې یوه ونه درته کوي، خو چې دوه وارې دي ویلې دوی درته کوي، چې درې دي ویلې درې. په ذکر کې فرق ده که نه ده؟ یو په شواروز کې دا چې خلک مخکې نه تېر شوي چې په شواروز کې به 1 لک وارې سبحان الله نه ویلی، نه وي ده کېده. شواروز کې 1000 رکعته نفلونه نه وی کړي، نه وي ده کېده. او داسې خلک هم شته چې په شواروز کې 2 رکعته نفل وکړي، په عینه کې ذاتي ګوري مخ ته چې څومره انوار پیدا شوه، نفل مې وکړه، دومره مې وظیفه وکړه، نو ولې آلو زمنه فرق ده چې په اعمالو کې فرق ده، په نتیجو کې هم دغسې فرق ده. اوتو به متشابهه، الله عادل ذات ده، رحیم او کریم ذات ده. یو سړي شپه ورځ خوارۍ کړي دي او یو ورځ بل خوبونه کول، دواړه ته به یو قسم ثوابونه ورکوي. بیا د ثوابو اوس څه نمونې ذکر کوي. ولهم د دې دپاره فیها په دغه جنتو کې ازواج ودونه دي، بیبیانې دي، مطهرتون داسې بیبیانې چې پاکې کړی شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ادنا جنتي دپاره هم 2 ودونه شته، خو داسې ودونه دي. الله دومره ښایست ورکړی چې په 80 جوړه جامو کې دننې د پښې په اډوکي کې دننې مازغه لیدی کېږي د ښایست نه. دا شربتونه چې چکي دا غړۍ کې چې تېرېږي داسې لیدی کېږي لکه د شیشې په ګیلاس کې چې روح افزا شربت لرې نه لیکل کېږي، تک سور رنګې وي. حضرت پیغمبر علیه السلام که یوه ښځه د جنت دنیا ته راښکاره شي، د مځکې نه تر اسمانه ټوله دنیا به د رڼا نه هم ډکه کړي،
ټوله دنیا به د خوشبویي نه ډکه کړي. ښځه خو څه کوي؟ پیغمبر علیه السلام یې هغه د سر ټیکری د ښځې تر ټولې دنیا او مافیها بهتر ده. دا یو ټیکری تر ټولې دنیا او مافیها بهتر ده. هغه کم دوه ودونه خو د هر چا شته، نور زیات د اعمالو په انداز باندې. ځکه بل حدیث کې راځي چې 2 ودونه، دغسې 100 ودونه تر 500 تر زیاتو پورې خبرې راغلي دي. خو هغه ښځې د آخرت د یغو په صفاتو کې ویلې بیبیانې به وي مطهرتون، پاکې. د څه شي نه پاکې؟ نه به بدن نه کالی خیرن کېږي، نه به د پزې ګړنګ لري، نه به د خولې بلغم لري، نه به وړې بولې لري، نه به لویې بولې لري، نه به وینه د حیض لري، نه به مني پلیتي د مني ولري، یو شی به نه لري. خو تر ټولو نه غټه خبره دا ده چې بد اخلاقي به نه لري. یو سړی په دنیا کې یو ډېره ښایسته ښځه په ډېر شوق په ډېر غټ مهر باندې وکړي، خو هغه کور ته بیا پلار تر جوړ شي، د ده خبره نه مني، جنګ و دعوې لانجې مختلف یې باندې به سړی ښه خوشحاله چې کور ته ورغلی د غم نه ډک شي. هغه به د بد اخلاقیو نه هم پاکوي. په میړه به عاشقانې وي، عاشقانې میړونه به په دې عاشقان وي. نه به میړه د بلې ښځې شوق لري، نه به ښځه به د بل میړه شوق لري. عربا اطرابا، عاشقانې او معشوقانې. دوی به په میړو عاشقي، میړونه به په دې باندې عاشقي. پاکي به وي د هر قسم بد اخلاقیو نه، د کدوراتو نه، د بولو نه، د حیضو نه، د هر چیز نه به پاکي وي. خو د دنیا پاچایي چې چاته په لاس ورشي، دستي دا سوچي ورسره چې څومره سبا ته به مې پسې اخلي، که کال بعد به مې پسې اخلي، که 5 کاله به مې بعد پسې اخلي. بیرته زوال هم شته چې یو وارې هغه فکر د سړي سره پیدا شو او په ښه کرسۍ هم کېناست، په ښه محل کې هم کېناست، ښایست د دغه مولید د زړه مینه هم پیدا شوه، بیا چې تر بیا یې نو ډېر زور غواړي. دا د امارت په باب کې، د حکومت په باب کې نبی علیه الصلاة والسلام یې په خپله خوله یې مه غواړئ، ځکه نعم المرضعة وبئس الخاتمه. الک چې اول تیره وي ډېر په خوند وي، نه خوند غواړي نه عزیمه غواړي، شودې پستې خوږې د خپلې مور د شفقت د تینه. خو چې کله د بیلتن وخت راشي چې الک د تینه بیله نو سختې ژړاوې به تېرېږي. دا خو به هر چا لیدلي، که په خپل ځانه کې ویري ورونه خو به وي، زمنو ورانې دا خو به د چا موجودې وي. بیا ښځې په څومره تکلیف دغه الکان بیلوي، دا کنکای دا جنکۍ دا به ژاړي ژاړي. دغه امارت نم چې لرې کېږي بیا داسې غمونه ورسره تړلي دي. نو الله اطمینان ورکوي چې جنت نعمتونه ته لاړئ، نعمتونه پیدا شو، ودونه پیدا شو، بنګلې پیدا شو. دا خیال بیا مه کوئ چې بیا به مرګي بیرته به دا رانه پاتې کېږي. نه، وهم فیها خالدون، دی به په دغه جنت کې همیشه تر همیشه وي. دلته الله تعالی د انسانانو د پوهې دپاره د منافقینو په قصه کې 2 مثالونه ذکر کړه. د دې مثال داسې ده لکه هغه اور چې څوک بل کړي، یا لکه هغه څوک چې په باران کې روان وي. یا یې وایي دلته چې مثالونه ذکر کړه، یا لکه په بل ځای کې چې خدای متعال د مشرکانو د شرک د دې د عبادت مثال په عنکبوت په کور ورکړی. دا جالکۍ نه وي غڼې چې دا کور جوړوي، نه د ساړه نه په بچ کېږي، نه د ګرمۍ نه په بچ کېږي. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. دا چې د غڼې قصه مثال دی واورېده، یا د مچ قصه چې دغه بوتان چې دی عبادت کوي داسې عاجزه دي چې مچ که په کښېني د دی نه هغه شی خوري د ځان یې نشي شړی. نو کفارو ویل دا څنګه خدای د العیاذ بالله چې په دومره کنکیو کیسو کې غږېږي داسې مثالونه بیانوي، دا خو به د ده د شان سره نالایق وي العیاذ بالله. نو ځکه قرآن د خدای کلام نه ده. الله تعالی اوس فایدو ته حکمت ذکر کوي. خدای پاک حیا نه کوي، حیا سره لازم ترک ده. حیا چی ویل کېږي؟ انقباض النفس عن القبائح وترکه لاجل ذلك. سړی کې چې حیا وي ګناه نه کوي، زړه بندېږي، شرمېږي. حیا دا معنی شرمېږي چې که څوک مې وویني دا خو سخته بده خبره ده، نو کار نه کوي. نه کړن ورسره لازم د ترک. د خدای پاک په ذات کې حیا نه راځي، حیا خو انفعالي صفت ده، نو هغه لازمي معنی غایه مراد ده.
د حیا معنا ترک ده خدای پاک نه پرېږدي مثال بیانې که د میاشې وي که تر میاشې نه پورته وي مچ وي حکمت کې څه ده حکمت کې امتحان ده چې مسلمان وي پوهېږي چې دا د الله کلام ده د خلکو د پوهې دپاره مثال ورکړی او څومره واضح مثال ده چې 80 کاله په کفر کې بتانو ته سجدې وکړي او د بت په نامه باندې به یې غویانو اوښان حلالول دغه خیراتونه وکړي سره زر سپین زر علاقې بیرته دومره د خوارۍ مثال دی داسې ده لکه د عنکبوت کور نه د ساړه نه د بچکۍ نه د ګرمي نه د جهنم د یوې طبقې نه په دغه عباداتو باندې مشرکین بچ کېدی شي مسلمان پوهېږي چې دا د الله کلام دی زموږ د پوهې دپاره کړی او کافر انکار وکړي نو د یو د کفر ذریعه د جهنم شو د بل د ایمان د جنت ذریعه شو څومره لوی حکمت پکې ان الله لا یستحي رب کریم نه پرېږدي ان یضرب مثلا دا خبره چې دی بیان کې مثلا ما یو مثال دی مثالو بعوغدة میاشی وي په ما فوقها او یا هغه شی وي چې تر میاشې لوی ده لکه مچ دا د لویي په لحاظ چې واخلې یا که د ذلت په لحاظ میاشې وي که تر میاشې نه کنکی وي هم الله یې د حکمت لپاره بیانوي فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی فیعلمون په تحقیق سره هغه پیږي چې انه الحق دا مثال حق د من ربهم له جانب د رب د دی نه واما الذین کفروا او بېشک هغه کسان چې کافران شوي دي فیقولون هغه زر د دوی وایي فیقولون دوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړې د خدای پاک په دغه مثال دا څه کوي چې بیانوي الله وی یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی په دغه مثال باندې ډیر خلک ويهدي به کثیرا هدایت کوي په دغه مثال باندې ډیر خلکو ته خو گمراه کیږي څوک وما یضل به نه گمراه کیږي په دغه مثال باندې الا الفاسقین مگر هغه څوک چې فاسقین دي فسق خروج عن الطاعت ویل کیږي چې ایمان نه راوړي دا تر ټولو نه لوی فاسق ده کافر ته اولئک هم الفاسقون ویل کیږي بیا دی هغه نه رالاندې چې کبیرې ګناه کوي هغه فاسق ده چې په صغیره دوام کوي هغه فاسق ده اولئک هم الفاسقون د فسق مختلفې درجې دي فاسق گمراه کیږي خو دلته د فسق نه هغه اعلی پارت مراد چې کافران دي ولې په تفسیر کې د کافرانو حال ده الذین ينقضون عهد الله هغه فاسقان چې دوی ماتوي عهد د الله تعالی من بعد میثاقه پس له محکموالي د دغه عهد نه خدای پاک په عالم زر کې چې اول ارواح پیدا و د ټولو انسانانو نه وعده د خپل ایمان په باب کې د خپل ذات په باب کې واخیسته الستو بربکم قالوا بلا اوس هغه وعده چې د الله ربوبیت نه انکار کوي څوک کوي کافر ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بل هغه فاسقان ويقطعون چې دوی پرې کوي ما هغه څه امر الله به چې امر کړی د الله تعالی په هغه باندې ان یوصل چې سره وصل دي شي الله امر دې کړی چې په ټولو رسولانو به ایمان راوړي يهود موسی علیہ السلام منی عیسی علیہ السلام نه منی نبی علیہ السلام نه منی نصارا عیسی علیہ السلام منی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه منی موږ لا نفرق بین احد من رسله ټول رسولان دي الله حق دي ټول منو ار یو په خپل وخت کې دغه کتاب په خپل وخت کې هغه دین ده اوس د موږ رسول اخرنۍ ده د موږ کتاب ناسخ ده موږ اوس عمل په دغه خو دي نور نه انکار نه کو په خپل وخت کې هغه ټول حق ويفسدون في الارض او هغه بدبختان چې د فساد کې په ځکه کې په شرک او په ګناو سره اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیات بیا الله تعالی دغه کافرانو بدبختانو خپل نعمت ذکر کوي ولې کافر کیږي ولې خدای پاک پتا څومره احسانات کړي کیف تکفرون بالله څنګه کافران کیږي تاسو په الله تعالی باندې حال د وکنتم امواتا تاسو وای مړه فاحیاکم بیا الله تعالی ژوند کړي مړه یا اصل خاوره انسان د خاوره نه پیدا ده د مړې خاوره نه پیدا کړي یا منی چې د مور پر رحم کې ولويږي وبدي دغه انسان یا یغه بعد وینه جوړیږي مړه وای ژوندۍ کړی ثم یمیتکم بیا به موجنه چې د دنیا ژوند مو پوره شي بیا به موجنه ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کوي اوس خدای پاک د خپل انعاماتو ذکر کې څنګه به کافران کېږي په غزا چې تاسو مړه وای ژوندۍ کړی دا خو سید انعام ور یاد کړئ
ثم یمیتکم دا خو بیرته دا خو غم ده دا خو نعمت نه ده بیا مو وژني دا یې د ذکر په چا کې کړه په انعام کې کړه ولې مرګ په واقع کې لوی نعمت ده جنت څه وخت پیدا کېږي په ژوند کې مرګ نه بعد د الله تعالی دیدار څه وخت پیدا کېږي په ژوند کې که د مرګ نه بعد چې څومره انعامات دائمي دي خو ټول د مرګ نه بعد پیدا کېږي مرګ د مسلمان دپاره الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مرګ یو پل ده چې دوست ته وصل کوي لکه یو دوست ویالې په هغه غاړه د بل په دغه غاړه چې په منځ کې پل نه یې نشي ورتلی چې مرګ نه وي د الله دیدار نه کېږي جنت ته نشي تللی بیا مو ژوندي کوي دا بل نعمت ده چې د دنیا د زندګۍ د شکرانې عوض درکړي جنت درکړي ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دغه یو خدای پاک ته رجوع کوئ هو الذي خلق لكم ما في الارض دا خو په ځان نعمت تاسو پیدا کړی ژوند در کړی ده بیا مو ژوندي کوي اوس د ازاید خارجي نعمتونو ورته ذکر کوي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله هغه ذات ته چې پیدا کړی ده د تاسو د ګټې دپاره هغه شیان چې په مځکه کې دي ټول دا د مځکې شیان د تاسو د ضرورت ټول الله درته پیدا کړي دي ثم استوى الى السماء بیا قصد کړی الله تعالی اسمان ته فسواهن برابر کړي دي جوړ کړي دي 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم ده الله په هر چیز باندې عالم ده کلان د فرش ته کپورته عرش ته دا مابین کې چې څومره شیان دي ټول خدای پاک په انسان انعام ده په اشرف المخلوقاتو آسماني نظام ده سپوږمۍ ده ستوری ده لمر ده او دې طرف نه د بارانو نزول ده چې څومره نعمتونه دي هغه نزول دی واحد قرآن قطع نظر ده ظاهري ته چې وګورې خدام ټول انعام ده په بنده باندې د مځکې چې څومره نعمتونه دي انعام ده په بنده باندې خو اسمانونه و ځکه و ومن الارض مثلهن بل ځای کې راځي خدای پاک اسمانونه و پیدا دي ځکه و پیدا دي خو اسمانونه یو د بل نه دومره لري دي لکه د مځکې نه تر اسمان د مځکو په باب کې اختلاف شته چې آیا هغه سره لري دي که سره دا طبقات نښتي دي بعضې علما لیکي چې نښتي دي لکه د پیاز پټو کې یو په بل برسیره او بعضې وایي چې د یوې مځکې تر بلې مځکې هم دومره جلاوالی ده لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې دا تر دغه ځایه پورې د بنده باندې انعاماتو ته پیدا یې پلار دې پیدا ده رزق درته پیدا ده ځکه یې تا دپاره ده اسمان دې تا دپاره ده دغه سلسلې د انعاماتو ورسره د جنتو څه ذکر څه هغه وکړه اوس یې هغه انعام چې هغه د په پلار شوی ده چې آدم علیه السلام ته ډېره ذکر کېږي در باندې اوږدېږي خو نه څو دي 12 نیمې دي نن خو سبق ناوخته و د هغې وجې نه دلته شاته راوځنډېدو داسې نه ده چې ډېر وخت ویرېده ما خو دا کتلی یې خواته خو زه فکر کوم چې بیا د مړیو د دغو شیانو بندوبست ځکه نن نوې ورځ ده دغه ترتیب هم سم نه برابر په دغه ځای کې نو پیغام څه وخت لګېږي نن به په دغه ځای بس کړو له خیره آینده دپاره کوشش کوئ 9 بجو ته نن خو د لسو نه هم تېرې وې چې شروع کړو آینده کې کوشش کوئ 9 بجو ته بیا به وروسته بیا دغه چې ټیم په ټیم باندې وخت مخته کوو به په خیر خو د